سلامونه او نیکې هیلې ټولو افغانانو ورونو ته روژې ته غواړم. افغانانو ورونو زما موضوع په دوه شیونو ده چې موږ 15,000 کاله تاریخ لرو، خو 98% زموږ خلک د فقر، د ولږې او د بدبختۍ سره مخامخ دي. په دې به زه خبرې کوم. انټرنیشنل راپورټ دی. بل ملا په افغانستان کې غیر سیاسي پکار دی که سیاسي پکار دی؟ زما دا میسج ټولو ملایانو ته نه د وضاحت د اول نه ورکوم، خو زه به تاسو ته نن د ملا کړنې ښیم او د ملا چې سیاسي وي څومره نسخان لري او که غیر سیاسي وي څومره پیدا لري. په دې زما خبرې به افغانانو ورونو انټرنیشنل خبر دی، راپورټ دی چې د افغانستان 98% خلک د فقر، د بدبختیانو سره مخامخ دي. موږ 15,000 کاله تاریخ لرو، موږ 52 ملکونو ته ښکارونه مات کړي، موږ انګریزانو ته شکست ورکړی، موږ روسانو ته شکست ورکړی، خو زما خور مور، زما عزت د یوې ډوډۍ په وجه باندې ذلیله کېږي او تباه کېږي او بربادېږي. ما هغه وروسته شکست ورکړی چې د وروس خلک په ګېډه ماړه ګیس، برق، د دنیا سهولتونه، ښځې، ماشومان، مکتبونه او د دنیا په عیش او عشرت کې ژوند کوي، او ما وروسته شکست ورکړی. ما 52 ملکونو ته شکست ورکړی چې همدغه 52 ملکونه اوس هم افغانستان سره کومک کوي، نړیوالو سره کومک کوي او د دنیا ټوله سرمایه او ټول اقتصاد د دې په لاس کې دی. خو ما 52 ملکونه مات کړي دي او زه خیرات غواړم. مسیح مهربانه لاس مې ورته نیولی چې ما سره کومک وکړه. ما انګریزانو ته شکست ورکړی، خو زه د انګریزانو نه اوس هم کومک غواړم او مرسته ترې غواړم. افغانانو ورونو، نن تاسې وکاته چې په افغانستان کې تاسو ته موږ دا خبره همیشه دا کړې ده چې په افغانستان کې د کفر او د اسلام جنگ نه دی، په افغانستان کې د قدرت جنگ دی، په افغانستان کې پردی استخبارات او دا خبرې دي. افغانانو نن تا خدای چې ستا هغه خور، هغه مور، هغه بچی د یو وخت ډوډۍ دپاره، د یو ډوډۍ دپاره په کتارون کې ولاړې. زه داسې نه وایم چې ګنې تېر شوي حکومت کې داسې شوده راوارېده او داسې ماسته راوارېدو، خو یو دغه روانو، یو سرکر روانو، یو زنځیر روانو، د خلکو یو 2 وخته ډوډۍ ورته رسېده، وچه رسېده او که لمده رسېده، خو یو 2 وخته ډوډۍ ورته رسېده. اوس ته ماته ووایه چې د دې محصول څوک دی؟ ته ماته ووایه چې د دغه خویندو میندو محصول څوک دی؟ د دې جواب به څوک ورکړي طالب جانه؟ اوس تا سره شته جواب؟ افغانانو ورونو، طالبان دا خبره کوي چې موږ امن راوستی، امن هم راوستی. نو امن خو زه به د امن په باره کې یو خبره وکړم. زما د الله به یاد ساتي افغانانو ورونو، زه به په ملا باندې نن ډېرې خبرې کوم، په ملیانو به زه نن ډېرې خبرې کوم. که زما یوه خبره حقیقت نه لرو، غیر اسلامي وه، غیر شرعي وه، ما ته وایه په دې روژه کې چې څومره حالت دې په تاوانې شي. افغانانو ورونو، یو کلي کې یو ملا د کلي امامو، نو د دې ملا چې صورتونه بیا ګډ وډ ویل، نو د بل کلي نه یو مېلمه یو ځل راغلی، 2 ځل راغلی دی چې کتلی چې دا ملا خو ټول غلط لګی دی، صورتونه غلط وي، دا قرات هر څه غلط دي. نو کلي خلکو ته مخ راړولی چې د کلي خلکو دغه ملا خو ټول صورتونه دا ټول ګډ وډ لګی دی، دا خو صحیح ملا نه دی. هغه ورته ویل چې د کمې ورځې نه دا ملا په دې جومات کې امام شوی دی، د هغې ورځې نه په دې جومات کې سپلی نه پټېږي. یعنې بخښنه غواړم د ټول ملا نه ښیم، یعنې مطلب یې دا چې دغه سپلی چې وي د ملا پټولې چې د جومات امام یې کو بیا سپلی نه پټېدي. نو اوس دا خو تا خراب کړی و، امنیت خو تا خراب کړی و طالب جانه. بم کېده، مکتب ته بم کېده، پول ته بم کېده، سیه مهربانه په بازار کې خودکش وکړه، د خدای بله امنیت تا خراب کړی. راځي اوس په ما باندې احسان کوي چې ما درته امنیت راوستې. نو امنیت خو خراب کړی تا و. ما ته اوس د دغه خویندو میندو جواب راکړه، ما ته د دې ماشومانو جواب راکړه، ما ته د دې خلکو جواب راکړه چې په زرهاو روزانه د افغانستان نه وځي. زه ستا په امنیت څه کوم چې یوازې امنیت دی؟ امنیت خو په محبس کې مې یو سړی ښه محفوظ په محبس کې به پروت وي. افغانانو ورونو، دغه خبره ده چې په افغانستان کې زموږ په جهاد په نوم باندې تجارت کېږي. نن که د طالب
کونډه ده، نن که د ملي اردو والا کونډه ده، هغه بدبخته را په قطار کې ودرېږي. یوازې په دې کې د ملي اردو والا کونډه نه ده یا د عام ولس کونډه نه ده، په دې کې د طالب کونډه هم ده چې دا 20 کاله دلته قرباني ورکړې د جهاد په نوم باندې خپل تبځان په خپل فامیل تباه او برباد کړي، خپله مور، خپله خور، خپله فامیل هر څه یې پرېښي. خو نن تاسې وکتل چې 2 کسه مولیان په ګېډه ماړه دي او 98% افغانان ولس په ګېډه باندې وروره خوار دی او زار دی او تباه او برباد دی. افغانان ورونو، دلته خلک د اشغال خبره کوي، دلته خلک د کفر خبره کوي. زه تاسو ته خبره کوم، زه تاسو ته یو مثال وړاندې کوم دغه مولیانو ته، او د مولیانو په باره کې زه تاسو ته دا خبره کوم. افغانان ورونو، ماته په دنیا کې وښایې، په دنیا کې دا اوس تقریبا 80 ملکونه دي، په دې کې ته ماته د ملا حکومت وښیوه، او ته ماته د ملا ماته د پرمختګ وښیوه، د ملا ماته ترقي وښیوه چې یو ملک جوړ کړی دی، یو ملک په مخ کې وران روان دی. ځکه زمونږ ملا چې دی په سیاست کې ګوتې وایي، دې موږ ته د پیغمبر علیه السلام حوالې راکوي، دې موږ ته د اصحابو حوالې راکوي. د پیغمبر علیه السلام سره دې ځایونه برابري، د اصحابو سره دې ځایونه برابري. پیغمبر علیه السلام په وخت کې پیغمبر علیه السلام داسې پولاونه خواړه، داسې په قطر کې ناست و، داسې په امریکا کې ناست و، داسې په نور ملکونو کې ناست و. پیغمبر علیه السلام چې څه خوړه خو ولس خوړه، اصحابو چې څه خوړه خو هم ولس خوړه. یا د اصحابو ښځې داسې بې عزته شوي دي، یا د اصحابو ولس داسې بې عزته شوی، هلته خو سیستم برابر و. ته ماته څنګه د پیغمبر علیه السلام دغه کې چې پیغمبر علیه السلام سیاست کړی دی، پیغمبر علیه السلام ته ځان نه برابروئ. زما خبره واورئ افغانان ورونو، په کوم ملک کې چې ملا په سیاست کې ګوتې وایي، هغه ملک بیړه غرق او تباه او برباد ده، تباه او برباد دي. زه تاسو سره د دې کرسچنو د دې یهودانو ملکونو زه تاسو ته مثال در کوم. ته یقین وکړه چې همدغه شان دي، د دې خپل چرچونه، خپل دغه لري، عبادتګانې لري. د دې ملایانو هم په سیاست کې ګوتې والي، په هر شي کې به یې ګوتې والي. خو کله چې دې حکومتونه پوه شي چې یاره دغه موږ دپاره ورور نه پرېږدي ترقۍ ته، نه پرمختګ ته پرېږدي، دا د سیاست نه خوا کوه. ورته ویل چې ستا چرچ سره، ستا د خپل عبادتګاه سره کار دی، ته به په سیاست کې ګوتې نه وي. د هغې ورځې نه وروسته دا ملکونه وروره صاحب مهربانه په ترقۍ او په پرمختګ باندې لاړه، خلک په ګېډه ماړه شو، ټکنالوژي هم راغله، هر شی راغله. همداسې تاسې ورشئ عربي ملکونه وګورئ، عربي ملکونه وګورئ، ملا چې دی په سیاست کې حق نه لري چې ګوتې ووایي. ملا چې دی خپل جمع کوي او کور ته ځي، او دلته ورسره د جومات کې ورسره خوا کې کور جوړ کړی دی، صاحب مهربانه ښه کتابخانه ده، ښه موټر دی، ښه برلګي ده، 3-4 رقمه سپری دي، هلته ایښي دي ځان ته د یو په ځای 2-3 ودونه کړي دي. ورته ویل چې تاسې په سیاست کې ګوتې نه وایي. تاسې ورشئ د عربي ملکونه وګورئ څنګه په مخ کې تللي دي. ته ورشئ همدغه ملا پکې څنګه خوشحاله دی، څومره په عزت باندې دی. خو زمونږ افغانستان ته راشه، زمونږ افغانستان ته راشه، وایي دا 20 کاله اشغال و. ښه دا 20 کاله اشغال مې در سره ومنلو ملا جانه، ومې منلو چې یاره دلته اشغال و، کفار راغلي، ورسره راغلي و. ته ماته د دې جواب راکړه چې غازي امان الله خان وخت کې خو اشغال نه و که نه، اخو آزاد افغانستان و، موږ د انګریزانو نه ازادي راغستې وه، ولې د هغې پسې ټوپک راواغستو، ولې دې په هغې باندې د کفر فتوا ورکړه. د ظاهرشاه وخت خو آزاد افغانستان، اشغال خو نه و، ولې دې په هغې د کفر ټاپې ورکولې، ولې دې په هغې پسې ټوپک راواغستو. د داود خان په وخت کې خو اشغال نه و، افغانستان خو یو اسلامي جمهوریت افغانستان و، ولې دې ورپسې ټوپک راواغستو، ولې دې ورباندې د کفر فتواګانې ورکولې، ولې دې په پوهنتون کې زموږ خویندې میندې نه پرېښودلې، ولې دې زموږ د خویندو میندو په مخونو باندې همدغه د جهاد ټیکهدارانو په دې کابل کې تیزاب اچول. د ډاکټر نجیب په وخت کې چې دا ورسان لاړه، د افغانستان یې پرېښودو، افغانستان خو اشغال نه و، آزاد و که نه، ولې د هغې پسې ټوپک راغستو، ولې د هغې باندې د کفر ټاپې ورکولې، هغې خو درته چغې والې چې راځه دا وطن جوړ کړو. خو ته چې یې منظرما ټوله زما افغانان ورونو چې تر څو پورې موږ ملا د سیاست نه نه جدا کړی، قسم دی چې په افغانستان کې والله کې ترقي او پرمختګ وګوري. اسانه خبره ده، ملا د صاحب مهربانه په جومات کې ناستي، هله وایي دا کافر شو. زموږ عام ولس خو نه خبرېږي په دې باندې، نه یې پوهېږي، عام ولس خو په دې خبر نه دی. هله وایي کافر شو، هله اشغال شو، هله دا ملحد شو. نه مولا یو وطن جوړولی شي، نه راته مولا مدرسه جوړولی شي، نه راته مولا شفاخانه جوړولی شي، نه راته مولا مکتب جوړولی شي، نه راته مولا وطن جوړولی شي. که مدرسه جوړوي هم ولس جوړوي، که جومات جوړوي هم ولس جوړوي، که شفاخانه جوړوي هم ولس او حکومت جوړوي، او که نوره ترقي کېږي هم ولس او دغه یې کوي. خو زموږ مولا وایي نه، پیلوټ هم زیمه، انجینر هم زیمه، ډاکټر هم زیمه، رئیس جمهور هم زیمه، او صاحب مهربانه هر شی منظرما ټوله زما د وطن بیړه تباه او برباد هم کړه.
نن تاسې د دې خویندو میندو ته جواب لرئ؟ د دې فخر ته جواب لرئ؟ تاسې نن ستاسې بچیان ښه خوشحاله دي، ستاسې بچیان ښه خوشحاله دي، په قطر کې سبقونه وایي، په ګېډو په سان وتېخي، په پاکستان کې ښه خوشحاله دي ستاسې فامیلونه، خو زموږ په افغانستان کې د خور لور د ورور د مکتب ته نه پرېږدي. دا بعضې دلته راشي په دې ټي وي باندې کښېني، د افغانستان ټولو خویندو میندو ته توهینونه کوي. او همدغه منافقین د دې بچیان وګورئ په دوبۍ، په قطر، په ابوظبي، په پاکستان کې، په امریکا کې، په لندن کې ټول به سبقونه وایي د امریکایانو او د انګریزانو سره او د یهودانو سره به په یو پوهنتون کې په یو لورګانې او زامن بیا ناستي، مګر ستا په افغانستان کې نن هم دې د کفر فتوا ورکوي، وایي دا د افغانستان ښځې چې دا بېادبي د مافیې د فحشې دغه ورته کوي. په دې ټي ویانو یې موږ او تاسې ګورو که نه ګورو؟ دا غټ شیطانان منافقین دي چې دلته راځي. دا هغه د اسلام په جامه کې هغه ارامین دي چې د دې دیوانې ختمه ده، ځکه دوی ټول د افغانستان خویندو میندو ته دغه توهین کوي. دوی ټول د افغانستان اوس موږ مسلمانان یو. هی ما ته ووایه چې د دې طالبانو راتګ نه مخکې د افغانستان کې مسلماني وه که نه وه؟ مدرسې وې که نه وې؟ جوماتونه وو که نه وو؟ خلکو منځونه کول که نه وو کول؟ خلکو روژې نیولې که نه یې کولې؟ دغه ټکه نوکه خراب کار خو په هر ځای کې کېږي، که په سعودي کې وي، که په دوبۍ کې وي، که په قطر کې وي، که په ترکي کې وي، که په ملیزیا کې وي، په هر ملک کې کېږي. دغه پاکستان کې درسره خوا په خوا څه رقم کارونه نه کېږي، مګر همدلته بیا خوشحاله یي. ته چې کله دلته افغانستان کې دې ورانه شي، د چوکۍ په سر وانې د خپل شخصي مفادات دپاره هلته لاړ شي منډه کړي او هلته نه د پنجاب نه ټوپک راوالی او د هغې نه فتواګانې ورکوي په افغانستان باندې تباه او بربادي کړي. نن چې دغه د طالب کونډه ناسته ده، د 2 وخته ډوډۍ درکې نه لګي. نن چې هغه ملي اردو والا د کونډه او یتیمانې ناستې چې تا به ورته سې مهربانه په روژه کې به په پوستو باندې ورتلې، په روژه کې په ولسوالۍ باندې ورتلې او به د سې مهربانه شهیدو د منځه به دې وړو. اول خو به دې دا ویلې چې زما جنګ چې دی د ملي اردو والا سره ځکه دی چې مخکې وروسته د امریکایانو نه روان دي. هغه خبره هم ختمه شوه. بیا دې ولې په شروع پې کړی و، بیا دې ولې وژلو، بیا دې ولې بیا د منځه وړو. په زرهاو په دې اشرف غني په حکومت کې 80,000 دي که 80,000 څومره د ملي اردو والا دا د منځه لاړه. د دې کونډ د یتیمانو ته څوک اوس نفقه ورکوي؟ څوک به د دې پوښتنه کوي؟ افغانانو ورونو چې د مجاهدین خو دا نه دي، خو دا نوم یې چې ځان ته ورکړی، د مجاهد چې همداسې سړی مړ شي په ملاریا یا په مرکه تبه یا په بل ټي بي بیمارۍ باندې وایي شهید شو. همداسې که د طالبانو لیډران څوک مړ شي وایي هغه شهید شو. خو دا د شهادت ټاپې ټول تاسې سره دي، نو بیا خو دا ولس هم چې که په ملاریا باندې یا په بله تبه باندې مړ شي به شهید وي، هم بیا شهید دی که نه؟ خو هغې ته شهید نه وایي، مګر دې ځان ته چې په خپل مرګ مړ شي هم وایي موږ شهیدان یو. شهادت دی وروره، غصب دی، دغه دی وروره، غازیتوب دی او شکست دی او ښکارونه ماتول دی او دنیا ته شکست ورکول دي، خو خپلو خلکو د ډوډۍ درک نه لګي. خپلو خلکو ته په دې روژه کې په ولږه باندې خلک وده کېږي. زه داسې شکست څه کومه؟ زه داسې دا ازادي ده؟ خدای راستي دی که موږ ازادي اوسم. زه په دا روژه کې قسم رو افغانانو ورونو اوسم لوبه روانه ده. پاکستان لګیا دی زموږ په خاوره باندې راځي، اشغال کوي زموږ خاوره، بمبارۍ، تاجکستان تیاري راوچتوي، د امریکایانو تیاري ګرځي. موجوده افغانۍ چې دي دا چې په کوم په خپل ځای چې ولاړ دي د امریکایانو ودرولي. تاسې یقین وکړئ چې د امریکایانو دا سیسټم جوړ کړی. زه یاران د ملا یعقوب صاحب په سټیټمنټ باندې شوم. زه دې ټولو کې ته یقین وکړئ چې هغه جنرال موبین صاحب چې خلکو ته په فیسبوک کې څنګه ښکاره کېدو، ښې ویلي بدې ویلې، هغه وخت کې هغه هم خلکو ته کنځلې کړي او خلکو هم هغې ته کنځلې کړي. په خدای یقین وکړه چې ټولو کې نر سړی هغه دی. په خدای یقین وکړه چې په دې ټول په افغانستان کې د ټول نه زیات زړه چې خوږېږي د موبین صاحب خوږېږي. قسم دی چې هغه دغه نه معلومېږي، هم منافقت او نه منافقت معلومېږي چې هغه خپل وطن باندې ړه درکړي، خو وس یې نه رسي. او دومره کمپین په دې میډیا کې چې جنرال موبین کړی، هغه به طالبانو ته هغه به تاریخ یاد ساتي. تا خدای هغه لاړو خوست کې پوښتنه کوي او ته ملا یعقوب صاحب په هغه ماشوم باندې چې په کوی کې ولیدلی و پټګی دې مخې ته نیولی او جړل دي، بلکل موږ په هغې باندې موږ ټول ولس جړلي. په هغه ماشوم باندې تاسې جاړئ چې هغه په مدار شریف کې بله ورځ راخلاص شو، غلو وړی 2 کال او کې 1.5 کال. خو په خوست کې ستاسې غټ درته نه ښیم 20 ماشومان پاکستانیانو تیارو بمبار کړه، کباب یې کړه. په هغې باندې ستاسې دغه هم دغه ده، وایي موږ به ورسره بیا ګورو، که دا ځل یې حمله وکړه وایي بیا به ورسره ګورو. ولا چې زر حملې وکړي ولا کې ته جواب وي، ولا کې وي. دا خو یو د ښاري او د کوچي جنګ و. هغه ښاري له د غېږې چر ورتلو د راسم لوځلو، نو دا کوچی به د ښاري له په غېږه ورغی،
نو ورور دا کوچی به راسملو کوچی کې خو طاقت ډېر و نو دې کوچي به یو ځل بیا هغه کو چې ته یو ځل بیا راځېږ شه چې هغه به بیا راځېږ شو بیا به یې راسملو چې بیا راسملو بیا به کوچي غږ چې ته یو ځل بیا راځېږ شه ستاسې ټوکه همغه لوبه ده همغه لوبه ده ته د مهربانه دلته ولس هم د تباهۍ او بربادۍ سره مخامخ کړی نو افغانانو ورونو چې تر څو پورې موږ ملا د خپل جومات پورې محدوده کړی نه او د جومات بس د منبر چې دی دا یو بهترین ځای دی پیغمبر علیه السلام په دې ناست دی د دې نه بهترین ځای نشته د دې نه د عزت ځای نو نشته خو زموږ ملا چې دی هغه سي مهربانه افغانستان پسې ټوپک راغستی دی تباهي او بربادي کړو نه سیاست شته نه ترقي شته نه تعلیم شته نه پرمختګ شته سي مهربانه دا د ملا او د طالب او د قاري دا شکل یې داسې دنیا ته ښکاره کړی چې بس همدا بېګاره ما طالب وژني همدا بېګاره طالب ما تباه او برباد کوي یعنې داسې د دې دا دغه جوړه کړې ده داسې ورته دا سوچ او فکر جوړ کړی داسې ورته سي مهربانه د ولس سره یې داسې په ټکر کې اچولی چې طالب خلک ګوري خلک یې نفرت کوي حالانکې دا طالب څه مطلب طالب یو سټوډنټ یو زده کړې چې کوي په مدرسه کې کوي که په دغه کې کوي خو دې داسې د شی جوړ کړی دی یو وحشت یې جوړ کړی سي مهربانه تاسې ولې د افغانستان په قلاره نه پرېږدئ نن هم ټیم دی غږ در وانې کوو دا حکومت تاسې نه وشو زه د خدای راستی دی دا حکومت تاسې نه کېږو زه نن هم په طالبانو غږ کوم غاړه در وانې خلاصوم زه یو شخص یم زما یو نظر دی په دې فیسبوک کې دنیا مې ګوري زه درته نن هم ویم چې نن راپاڅېږه د افغانستان نور مه بدبخته کوه خلک د ولږې مه وژنه خلک زموږ ځوانان مه تباه کوه زموږ د قدر شخصیت چې دغه خارج ته مه مجبوروه مه دغه کوه زه تا ته نن دا وایم چې نن راپاڅېږه او دا ووایه چې اشرف غني صاحب کرزی صاحب عبدالله ملا هیبت الله ټومره چاسې ملا برادر چې څومره استئ راځئ په دې وطن کې راځئ د انتخاباتو د لارې یو داسې حکومت جوړو چې هم افغانانو ته قبول وړ وي هم خارجیانو ته قبول وړ وي د انتخاباتو د لارې پرونه پورې خو تا ویلې چې انتخابات په دې اشرف غني حکومت کې نه کېږي ځکه هلته اداري فساد دی او دغه نن خو حکومت تا سره دی قرآن کې ده قرآن او اشرف غني صاحب به مدرېږي ملا هیبت الله صاحب به دې مدرېږي کرزی صاحب به دې مدرېږي عبدالله به دې مدرېږي ټول چې څوک شوقین دي هغه به ودرېږي وګوره چې ولس چا ته رایه ورکوي څوک یې ګټي دغه حکومت په دغه طریقه کېږي په دې ټوپک په زور باندې د حکومت نه کېږي د دې کوتک په زور د حکومت نه کېږي دا الهي نصرت تا سره صرف دا چې را ارته راننوت الهي نصرت دی بیا ختم شو مخکې پسان هم راورېده مخکې 250 ملکونو ته شکست هم ورکول کېدو اوس نه ایران ته شکست ورکول کېږي نه پنجاب ته شکست ورکول کېږي الهي نصرت ختم شو الهي نصرت نو سوچ بټنه ووال شوه هغه څنګه چې د مجاهدینو بټن وواله ستا بټن وواله ختم شو تیاره شوه د یو پنجابک جواب نشم ویلی د یو 14 ډوله تیاره چې د پنجاب نه راوالوځي او ستا په دې ارګ باندې ګرځي په تا بمباري کې تا هغه نشي شتی مه کوئ دا د لوبې ټوکې پرېږدئ اوس هم سری وخت دی همدغه افغانستان راغونډ کړئ لویه جرګه راوغواړئ او لویه جرګه کې د انتخاباتو د لارې د لویې جرګې د لارې دا اعلان وکړي چې موږ ورور صاحب مهربانه موږ فتح وکړه موږ ورور 250 ملکونو ته شکست ورکړو موږ افغانستان نه غواړو چې بدبخته شي نه غواړو چې زموږ خویندې میندې بدبخته شي موږ نه غواړو چې د دنیا نه جدا شو تا خدای په ټوله دنیا کې زموږ پاسپورټ په دنیا کې اول خرابترین پاسپورټ زموږ دی په ټوله دنیا کې واحد افغانستان ملک دی چې ټوله دنیا په رسمیت نه پیژني او موږ ټوله دنیا ته شکست ورکړی څه شي شکست واشنگټن کې هم بلډینګ الوځولې مسکو کې هم بلډینګ الوځولې په لندن کې هم بلډینګ الوځولې په کوم ځای کې هم بلډینګ الوځولې چې شکست خپل خلک وژنو خپل مکتب ته بمونه ږدو خپل شفاخانو ته بمونه ږدو خپل ځای مهربانه جوماتونو ته بمونه ږدو موږ یو دنیا ته هم شکست ورکړی هیا ولسه دا خبرې که زما دروغ یې تاسې ووایئ چې نالت دې وي په تا باچه زه دا رښتیا خبرې دې ته کوم زه ینمه چې طالب جان د دې حکومت قابل نه دی دا سره رقم چې حکومت روان دی نه کې تا خدای 21مه صدۍ ده موږ ملا هیبت الله په سترګو نه وینو دا کومه لوبه ده ولې نه ګورو ته بیا هغې ته امنیت نشته نو چې ته هغې ته امنیت نشي ورکولی ته بیا نور ولس ته څنګه امنیت ورکوې ولې کوئ دا لوبې ټوکې م شروع کړي ولې د اسلام نه ریشخند جوړ کړی ولې دا د اسلام ړه د خلکو توروئ د اسلام نه د خلکو ړه توروئ د تعلیم نه د خلکو ړه توروئ د مجاهد نه د خلکو ړه توروئ د جومات نه د خلکو ړه توروئ د افغانستان نه د خلکو ړه توروئ ولې کوئ ظالمانو نه کېږي ستاسې نه دا حکومت داسې ته موږ دا وویلي
چې ته نه تاسې کوم اقتصادي پروګرام لرئ، نه تعلیمي پروګرام لرئ، نه مهربانه د دنیا سره د وصل پروګرام لرئ، هېڅ شی نشته. تاسې مهربانه سپین کفن جنډه ده، بیرغ دې هلته یې ولګوئ، یو څلور پنځه مولیان راغونډ کړه او به دې اشغال دی او به دې څو نعتونه وي او مهربانه وطن په دې جوړېږي. خیر خو یو سي ستا بچیان به مزې کوي، ستا بچیان به په کورونه ټول 95% به بار په خارج کې دي او ته راځې هلته سې مهربانه زما ولس به د بدبختیانو سره مخامخ کړي. موړ که دا ولس که نه موړ که دا ولس که تا چېرته خو موږ دا ته ویلي چې دلته د قدرت جنګ دی افغانانو ورونو. دلته موږ سره لوبه روانه ده. دا لوبه موږ سره اوسنۍ نه ده. د 100 کالو نه په دې افغانستان د کفر فتوا ورکول کېږي. که هر یو رئیس جمهور دلته کینی په دې دغه کې په دې ار کې په هغې باندې به د کفر فتوا ورکول کېږي. او تا ته هم دا لوبه تا ته هم روانه ده، په تا باندې هم د کفر فتوا ورکول شوې ده. دا ځکه دا د جهاد صاحب په خلاف باندې اعلان دی، بمونه چوي وروره یو ځای کې او بل ځای کې په جوماتونو کې طالبان وژل کېږي. نو د دې نه دا ښه ده چې یو اعلان وکړي چې لویه جرګه اشرف غني څومره چې پوه خلک دي د افغانستان دا ټول یا لویه جرګې د لارې قدرت شریکول یا د انتخاباتو د لارې. بهترینه خبره دا ده چې انتخاباتو ولس دغه وکړي. هغه د عمران خان وګورئ، د عمران خان بل ورځ ما دا لایف وکړو. عمران خان وګوره د قدرت نه اخوا شو 12 بجې د شپې اخوا کو، نه یې ټوپک راواغوست او نه یې کوتک راواغوست. دا بل ورځ ما دا لایف کې دا خبره وکړه او راغې ولس ته ودرېدو ویل انتخابات موږ غواړو. که تاسې که چېرته عمران خان په ناحقه وانوي خو دا ولس ووټ نه ورکوي، که چېرته په حقه وي دا ولس به ووټ ورکړي، د ولس د لارې به راشي. نو ولې دا خپل سیستم خرابوئ؟ دا 21مه صدۍ ده. دا ستا په دې نومونه نه کېږي چې اسلامي امارات یې کېښود او به ټوله وروره فتحه تا وکړه او ټوله زمیندارما او ټوله زما ده. یا اسلامي جمهوریت افغانستان او یا اسلامي امارات. خو خبره دا ده چې تاسې ما راته وویل چې نه د دنیا په سیستم روان استئ نه د اسلام په سیستم روان استئ. د خدای لپاره دغه ولس نور مه تباه کوئ. د خدای لپاره په خویندې میندې په بورکو کې راوتي او زه هغه منافقینو ته چې په دې ټي وي کیني ښه او بد په هر ځای کې وي د خپلو بچیانو هم خیر غواړئ چې خپل بچیانو په کوم زمونږ خویندو میندو پسې بد رد مه وي په دې ټي وي کوه منافقینو په دې ګیره باندې خلک مه غولوئ. مولانا بجلیګر صاحب خبره وایي ګیره هغه ګیره ده چې ایمان پکې نه هغه د سپي لکۍ ده. په دې ګیرو په دې پکولونو په دې خبرو موږ مه غولوئ او مه د افغانستان خویندو میندو ته توهینونه کوئ. تاسې ولس موږ تاسې دا ټول لایفونه ستاسې دا ټول دغه ګورو. تاسې سره کم دغه دی چې هغه ونه شو. موږ به د کوم شي بدللو. ملا یعقوب صاحب وایي موږ په بن لادن باندې غیرت وکړو. بالکل موږ په بن لادن غیرت وکړو. بن لادن اول څه کار و چې زموږ افغانستان ته راتلو. عرب څه کار چې په افغانستان کې دلته جهاد کوي، ولې په فلسطین کې جهاد نه کوي؟ د نورو چچنیانو دلته څه کار و چې دلته جهاد ته راتلو؟ ولې افغانستان د جهاد د ټیکه افغانستان اخیستي؟ چې موږ غیرت کوو. ولې په دې خوست په ماشومانو ولې غیرت نه کوم چې خپل پښتانه مې خپل ماشومان مې دي؟ ولې په دې خپل د پاکستان پوښتنه نه کومه چې زما طالبانو سره یې څه وکړه، زما سفیر سره یې څه وکړه، زما د سفیر لور سره یې څه وکړه؟ په هغې غیرت نه کوم او په یو بن لادن په عربي باندې زه غیرت کوم. ته ورشه په عربو کې تا سره عرب ولاګې په سمه خوله خبرې کوي او زه دومره تکړه رالم چې ټوله باچۍ پې ختموم. دا کم دلیل دا کم منطق دی؟ دا کم دلیل دا کم منطق دی چې په خپلو ماشومانو چې کباب کېږي. نن ما یو ویډیو کته حقیقت یو څومره دی و چې 100 کیلومتره پاکستان را ننوتې ولا چې بله ورځ دله په دې ار کې ټانګونه ودرئ پنجابې څه شی کولی شي؟ والله هېڅ شی هم وکئ. څوک تاله ځای درکړي څوک تاله موږ خو استعمالېږو که نه. جهاد افغانستان د پای پاکستان دا خبرې خو اوسنۍ نه دي. د ضیاء الحق په وخت کې وګوره د سمیع الحق خبرې دې واوره. هغه وایي چې د افغانستان د پاکستان د دفاع جنګ په افغانستان کې کوي. د ضیاء الحق خبرې واوره، د نصر الله بابر خبرې دې واوره، د حمید ګل خبرې دې واوره، د نورو د پاکستان د مشرف خبرې واوره. دا ټول دروغ دي. دا ټول دروغ دي. خو دلته عام ولس تاسې استعمالوئ که نه. اوس عام طالب چې دلته زما خبرې اوري کېدای شي ما ته وایي چې دا سړی خو د جهاد خلاف دی. وروره زه د جهاد خلاف نه یم. زه ستا د دې کونډې یتیمانو خلاف دغه یم، غم را سره دی. ستا سره چې دا کم استعمال چې د دې غم را سره دی همدغه شان د مجاهدین هم استعمال کړو. دلته دغه روسان نه و چې دلته مجاهدین استعمالېده. دلته اشغال نه و چې دا مجاهدین د افغانستان په خلاف باندې استعمالېده. د دروغ نه هم تاریخ وګوره. کرنل امام وایي په خپل کتاب کې لیکلي. کرنل امام د پاکستان دغه به تاسې به لیدلې هغه په 1943 کې وایي زه امریکایانو وغوښتم او ما ته ویل چې د امریکا ته وایي ما په 20 ورځو کې یو بم تیار کړو. ما ته ویل دغه انټرویو کتاب یې پروت دی زما خبرې نه دي. وایي ما ته ویل چې د افغانستان جهاد ته ځان تیار کړه 1904 کې او په 1980 کې دغه راله روسان راله.
یو لوبه روانه ده وایي 52 ملکونه افغانستان نیو. په افغانستان 52 ملکونه څه کوي چې نیوی؟ امریکا دومره غټه ده چې 52 افغانستانه دې جوړېږي. دا اروپا دومره ودان دا څه کې چلته راځي؟ خو د یو ملک نه 100 راغلي 200 یا 300 عسکر راغلي 52 ملکونو نوم واسي. تجارت زمونږ معدنیات زمونږ هر شي اشغال خبره نه ورونو. چیرې دا ملکونه دا خبرې وستلې چې ملکونه اشغال کیږي. د دې خپل سیاسي دغه دلته سوچ فکر پکار دی. دلته دغه پکار دی چیرې دا سلوبه ما سره کیږي د چشت لپاره دا کیږي. مګر دا خبره چې ته کې په تا د کو په ټاپه ولګي. اوس امریکا چې ما تا ته کومک درکوي صحیح ده، خو اشرف غني ده چې ورکولو کفر و. دا کم دلیل دا کم منطق دی. اشرف غني صاحب د دې مخ ته په تیاره کې لاړو، هغې د مخ ته ملا برادر صاحب د امریکایانو په تیاره کې راغی. هغه اسلام دی او اشرف غني صاحب چې تلو دا کفر دی. ولې کوئ؟ ولې دروغ؟ ولې رښتیا خبرې دي ولس ته نه کوئ؟ ولې د ولس ولې ذلیل کوئ؟ صفا ووایه چې د قدرت جنګ دی. موږ 2 کاله مخکې 2 کاله یو نیم کال مخکې زما لایفونه شته دغه شتل. ما ویل چې په دې قطر دفتر کې د یو طالب اوچت شي، یو ملا برادر صاحب اوچتېږي، که ستا نږدې صاحب اوچتېږي او دا دې و چې اشرف غني یا افغانانو موږ 52 ملکونه مات کړه. اوس موږ د لوی جرګې د لارې یا د انتخاباتو لارې یا د هرې لارې چې افغانان وي موږ کوم ځای کې کینو چې نه د خپل ملي اردو خراب کړو، نه د خپل سیستم خراب کړو، نه یو شی خراب نه کړو او د یو لارې موږ د افغانستان مشترکه یو حکومت جوړ کړو. آیا دا خبره به ټیک وه که نه به وټیک؟ تاسو به ویلی چې امنیت او د غصب د دې په مقابل کې زموږ مبارزه ده. دا 2 چونه سورو د افغانستان د تیر شوي حکومت ټول ولس تاسو سره ودرېدو، ځکه چې غصبګر ټوپک سالاران او دغه اداري فساد نه ټول ولس تنګ و. ټول ولس به ستا د بسنګ هغه خو به هم کړی وي چې لویه جرګه موږ په قندهار کې راغواړو. موږ خو همیشه د لویې جرګو د لارې دا مسله حل کړې ده. نو دا ستا اوسنی حکومت خو مشروع نه دی. دا ستا اوسنی حکومت خو د افغانانو ته د قبول وړ نه دی، خو د زور حکومت دی. دا خو د زور بیرغ دی دلته چې لګولی دی. دا خو افغانانو ته قبول وړ نه دی. نو دا خو په زور باندې که ته دغه کې خو نن یې سبا بیا نه. او دا یاد ساته چې داسې وخت به راشم دا ولس په تا پسې راوچتېږي. زما خبرې سپینې دي، زما خبرې سپینې دي. دا زما خبرې به ډېرو تیرو چارواکو نه منلې. په ما باندې بیا ورشخن والو چېرې دا باچا چې دی د نظام خلاف خبرې کوي. هغه زما خبرې اوس یو ټلیفون کوي، یو را سره دلته په لندن کې ګوري ځکه ټول راغلي یاره باچا صاحب ولا ستا خبرې خو ټولې صحیح وي. نو ما ورته ویلې چې تاسې خو د کابل بیدبي د ډېره ما په لال خان ناست وې، تاسې خو د چا خبره نه اورېدله. تاسې خو په قدرت په موټرو کې په ډالرو کې په عیش و مشرت کې مست وئ. تاسې زموږ د ولس خبره چېرته اورېدله؟ په دا 8 کاله ما دلته خبرې کړي، یو حکومت چارواکی ما ته نه دی راغلی چېرې زما نه څه کوي نورو ته چې ستاسې کور ودان ورو تاسې خو د وطن دپاره مبارزه کوو، یو شی کوو، د سفارت یو پروګرام دله جوړ کړو، دغه نور افغانان هم را دعوت کړو. د دې پاکستان په باره کې ما خبرې کولې، نن یو خبره رښتیا شوه که رښتیا نه شوه. 8 کال نه زه لګیا دا کمې خبرې چې اوس پاکستان خلک ولس کوي دغه ټولې خبرې په دې میډیا زما پرتې دي. خلکو به ویل ته نفرتونه جوړې ته دا جوړې ته هغه جوړې سې مهربانه چټي لګي. اوس میسیجونه کوي وروره ستا خبرې خو ټولې رښتیا وي. نو د نن هم ویم نن هم درته ویم چې حکومت نشي کولی، نه د حکومت قابل هستئ، نه د حکومت تاسې نه کېږي. د دې مسؤل به بیا تاسې هستئ چې د افغانان بدبخت کېږي، بېعزته کېږي او مړه کېږي او د دې وطن نه وځي. نو د دې نه دا خبره ښه ده چې نن یو اعلان وکړي د لویې جرګې یا د انتخاباتو. خو انتخابات به هغه چې د خدای قرآن به پروت غلط دغه به نه او چې اشرف غني صاحب وګټله، که کرزي صاحب وګټله، که عبدالله وګټله، که ملا هیبت الله وګټله، ولس به فیصله وکړي. صاحب مهربانه نن سبا فیصلې په دې کېږي، په دې نه کېږي. او ته ماته د سعودي او د نورو دغه مه راکوه. هغه د سعودي چې حکومتونه دي هغې خپل ولس په ګېډه موړ کړی. د سعودي والا چې واده په لکاو درهم او ریال ورته حکومت په دغه ورکړي، کومک ورکړي چې هغه هلک او جلۍ ورسره واده وکړي. همداسې په قطر کې، همداسې په دوبۍ کې، همداسې په ابوظبۍ کې. د هغې مثالونه ماته مه راکوه. دلته د ولس ته یو وخت ډوډۍ نشي ورکولی. وای ما د سره دغه د امن دغه کړی واده کړی، د رزق واده مې نه وه کړې. د هر باچا مسؤل دی، مکلف دی چې هغه خپل ولس ته روزګار، ډوډۍ، امنیت دا ټول شیونه برابر کړي. او حضرت عمر مثالونه موږ ته راکول مخکې چې باچۍ ته نه وي راغلی. اوس څه چلو شو؟ خبره دا ده چې افغانان ورونو چې تر څو پورې په افغانستان کې ملا غیر سیاسي شوی نه، په خپل ځای ناست نه او په خپل کم د بهترین ځای چې جومات دی او هلته ناست دی او په هغې کې خپل دغه نه کړی او دا په دې حکومتونو کې دا ټاپې او دا لګوي. نو تر عمره پورې به افغانستان نه پرمختګ وکړي،
هم به د اسلام په ضرر روانې وي، هم به د افغانستان په ضرر روانې وي، هم به د ولس په ضرر روانې وي. کېدای شي بعضې ملیان وانې زما خبرې بدې ولګي، بدې مه لګوه، بدې مه لګوه. ملا صاحب پټګی چې دی والی دا هم درته بل چا جوړ کړی. ملا صاحب جامې چې دی په غاړه دي دا هم درته کوپارو جوړ کړي. ملا صاحب واسکټ چې دی په غاړه دی دا هم درته بل چا جوړ کړی. ملا صاحب بوټان چې دی اچولي دا هم درته کوپارو جوړ کړي. ملا صاحب دا دومره موبایل چې د لاس کې نیولی دا هم درته بل چا جوړ کړی. ملا صاحب د موټر کې چې ناست دی دا هم درته بل چا جوړ کړی. ملا صاحب په ار کې چې ناست دی دا هم درته بل چا جوړ کړی. ملا صاحب سړک چې د سړک باندې چې روان دی دا هم درته بل چا جوړ کړی. ملا صاحب شفاخانه چې استعمالوي دا هم درته بل چا کوپارو جوړه کړې. ملا صاحب مکتب چې د چا جوړ کړی دا هم درته کوپارو جوړ کړی. ملا صاحب په تش دمونو کار نه کیږي. بخښنه غواړم، نور د دې خدای نه ویریږه او د دې مظلوم افغانانو باندې دغه د جهاد دغه پرېږده او دا د کفر او د اسلام ټاپې. موږ مسلمانان یو، ستاسې جهاد کلته کفاري او کنې په دې افغانستان کې روان دی. جهاد هم نه، جهاد نه تجارت جوړ کړی دی، خلک هم تباه او برباد کړه. همدومره زما خبرې وي افغانان ورونو، خور و جماعت یې ښه وخت ولرئ. زما دا لایب دا خبرې یاد ساتئ. ما تاسو ته د دنیا مثالونه درکړه چې په ملا نه ملک جوړي، نه جماعت جوړي، نه مدرسه جوړي، نه شفاخانه جوړي. بس په جماعت کې هم د ملا لانجئ او په مدرسه کې به هم لانجئ او په حکومتونو کې به هم لانجئ. ملا نه دی اوس بیخي پرېږدیم نه چې خبره وکړي به کوپر ټاپه در باندې دواره لګئ. په الله سپارم ښه روجې ولرئ.